په دې لونو ورځو کې نه تاسو ته خپل کلی ټول وښوو لکه لږ لږ ځایونه پاتې نور مې ټول تاسو ته وښوو. السلام علیکم. امید دی چې روح جوړ به ټیک ټاک به او د ژوند په مزو کې به ښه به نن په یو نوي بلاګ کې تاسو ټولو ته هرکلی وایم. ښه به نو خبره دا ده که نه چې بلاګ مې سټارټ کو ښه به او ښه به یار دا زما عادت دی دا زه نشم پرېښودی په دې مه خفه کېږئ. نو خبره دا ده که نه چې بلاګ مې سټارټ کو تقریبا 1 بجه ده او پټي نه واپس روان یو کور ته او کار راته اوس هم لا ډېر زیات پروت دی اوس لږ ډېر کم شو نو انشاءالله چې سبا له به زموږ کار ختم شوی وي سبا یا بل ورځ ده نو ځو کور ته او هلته نور کارونه مارونه نو هغه به کوو تاسو ته به ښایو چېرته به ځای نه زموږ سره به مایا که ښه راغلې راغلې او بهی نو دا ټول چې دی که نه لونو ورځې دي نو ټول خلک په پټو کې دی او زه به کلي کې مطلب نو دا دی چې خلک ورله اوس څوک اوبه وړي څوک ورله چای وړي څوک ډوډۍ وړي 1 بجه ده موږ ډوډۍ له واپس روان ښه بهی نو خپل کلي ته راورسېدو او لارې کوڅې داسې خوشې پرتې دي که نه غرمه ده سره غرمه دي خلک ټول ځان اوده دی او دا زموږ قسمت دی چې موږ پکې لونه کوو دا زموږ قسمت دی یار هلکه هو ضرور مې داسې پټکې والی ته به مشر سړی دی ټول لو دی وکړو نو ښه جي نو څنګه چې خوا پټي نه رالم که نه نو مونځ مې وکړو او اوده شوم ډېر زیات ستړی وم نو کپړې مې بدل نه کړې هغه شانتې مطلب څنګه کومو کپړو کې وم هغې کپړو کې اوده شوم نو هغې کې اوده وم اوس راپاسېدم تقریبا 5 بجې دي او اوس زما هلته چې کوم بل ځای کې مې غنم ریبلي مخکې بلاک کې به تاسو لیدلي نو هغې لپاره ترېشل ګورم که چېرته راغلي ترېشل او یي نو هلته به ترېشل وکړم او که نه نو بیا به واپس کور ته راځو نو سو یې راته کور وي کور مې وروڼو ته ویې چې لکه تاسو کښېنئ کو ترېشل وجو زه راځم بیا به ترېشل وکړو او که نه یو بیا زمونږ ستاسو چې دی نو خلاصه بیا به دمه کوو نو اوس ځو هلته راځئ تاسو هم ځان سره بوځو ښه بهی نو دې پټي ته رالمه خو اوس چې دی که نه نو ترېشل دلته مې ښکته تپوسونه وکړ خو نشته دی اوس دلته راته یو کس ووي بره لاړ شه کیدای شي چې هلته وي نو اوس زما هلته بره او معلومات یې کومه دې برې درې ته به ځم ښه بهی نو دا چې دی که نه دا هم زموږ د کلي یو دره ده او ما په دې لونو ورځو کې نه دی تاسو ته خپل کلی ټول وښوو لکه لږ لږ ځایونه پاتې نور مې ټول تاسو ته وښوو دا پکې هم یو دره ده بختره ورته وایي نو ترېشل والا مې دلته وموند اوس په تاسو دغه راوړی دلته ریګیارې نو هغه وایي چې دا ترېشل کوم بیا تاسو ته درځم نو زه ځم هلته کور ته هغه ځای نه به ګاډی روان کړم او سامان وامان به راوالم پټي ته به راشم چېرته ځای ما تاسو سره به یو انشاءالله بهی نو څنګه چې تاسو ته مه ووي که نه چې دا هم زموږ د کلي یو دره ده نو دا د هغه ښکته کلي نه شروع شوې ده او پرې پورې ده دلته هم ډېر زیات خلک پاتې کېږي لکه مطلب دا زمیندار خلک چې کوم ډېر دی که نه دلته پاتې کېږي ښه بهی نو اوس مې ګاډی راویستو او روان شوم پټي ته وروڼه مې راسره دي هغوی ته مې اواز وکړو چې تاسو راځئ او زه لاړم نو بس اوس پټي ته ځو هلته به ترېشل کوو او تاسو ته به ښایو چېرته به ځای نه زموږ سره به یې
خبای نو اوس چې دی که نه نو دا غنم ډک شو او اوس په ځو بره باندې بل پټي ته ما موټر سایکل چابیانې ملکه راوړي او دا خو ما بد وکړو. خبای نو داسې خبره ده که نه چې تریشل والا وایي چې زه به لیټ درځم تقریبا 9 بجې. نو زه پټي ته رالم، ګاډی مې هلته پټي کې پرېښودو او اوس په موټر سایکل باندې کور ته لاړ شم نو 9 بجې پسې بیا راشم. نو یاره د ستړی کار دی، څه چلو کړو دغه چلونه دي یاره. نو اوس لکه وختي راته وی تقریبا 7 بجو لا شوي کار به شوي. نو ما یې صحیح ده 7 بجو لالم اوس پورې لا نه دی اوزګار شوی. خبره داسې نه ده، خو خبره داسې ده که نه چې لکه ټولې ترېشلې تللي دي اپله مطلب د مردان او دی رستم دی د غاړو ته تللي دي لکه ترېشلې هلته کېږي نه. او دلته چې کمینې یا یو دوه ترېشلې نو هغه چې دلته راځي نو دلته لا خلکو لو هم نه دی سټارټ کړی، اوس خلکو سټارټ کړو نن سبا. نو په دې وجه کار لیټ شو. ښه نو کور نه واپس رالم پټي ته، کله کور ته او کله پټي ته، کله کور ته او کله پټي ته. زما دا ژوند نه دی پټو او دې دغه چې دی که نه نو په پوزه ولګاو. خو بس څه که یاره نو څه چلو کړو. نو اوس داسې خبره ده که نه چې اوس ترېشل والا ته مې اوس پسې بیا تللی وم نو هغه وایي که نه وي بس روټۍ خورم او درځم. نو هغه به روټۍ خوري. ټایم سره یې تاسو ته پته شته 9 بجې دي، 20 منټه نه. نو دومره نیمه شپه شوه، لکه نیمه شپه ځکه شوه چې په روژه کې خلکو تر شپې پته نه لګي او مونږ په هغې عادت لا اوس هم چلیږو. نو لکه لا نیمه شپه شوه مونږ په پټي کې دا چل دی یاره. نو څه چلو کړو زموږ د زمیندارو خلکو دغه ژوند یاره. نو بس هغه ته انتظار کوو چې هغه راشي، ترېشل کوو او ګپ شپ پس تاسو سره لګو. نو چېرته ځای ما خبرې نو اوس داسې خبره ده که نه چې مونږ را پټي نه بېنوا وه رخصت شو. دا ولې چې ترېشل والا وي چې تاسو غنم لامده دي او صحیح خبره ده یاره. زمونږ غنم لامده و، لاندې لامده و، پاسې غاړې وشو. نو ما یې دا به ټول وچي خو ټول لامده و. اوس پټي نه واپس شو او ترېشل والا لاړو، لږ غنم یې وکړو او نور لاړو. وی سار به سره ګورو. نو ما لا بل کړاو جوړ کو، زه به سار بیا راځم او دا چل به بیا کوم. اوس ځو کور ته. حاجی نو اوس تقریبا چې دی که نه 11 بجې شوې پټي نه واپس رالم او ډېر زیات ستړی یم، ډېر بې انتهایي ستړی یم ځکه چې سهار پټي ته تللی وم ماخوستن شو راباندې 11 بجو پورې زه پټي کوم. دا ولې چې په کلو کې پاتې کېږي که نه دا زمینداري او دا کارونه به کوې خامخا، دې نه بغیر نه کېږي یاره. خو هر څومره هم څوک ووایي که نه خو لکه چې کلو کې پاتې کېږي نو دا چلونه بیا دا کارونه به خامخا کوې. نو پټي نه واپس رالم اوس 11 بجې دي او کار راته اوس نور هم زیات شو، زیات هم شو کم هم شو. زیات په دې شو که نه چې ورور مې راته اوس وایي زه به سبا ځم یونیورسټۍ ته. بل ورور مې وایي چې زمونږ په جمعې په ورځ باندې زما لومبی پیپر دی، سهار به زه سکول ته ځم رول نمبر به راوړم، دا چل به کوم هغه چل به کوم، دا کارونه دي راته که نه. او زه به سبا یوازې یم. او اسان په دې شو چې دلته کوم نور پټي که نه نو هغه مزدوران له ورکړو په ټیکه باندې. هغې وایي چې مونږ به وریبو که نه نو هغه به هغې ریبي. نو مونږ ته لږ په مونږ باندې اساني راله. او زمونږ دا شته کار چې دی نو دا به تقریبا 3-4 ورځې ټایم اخلي. نو چې دا ختم شي انشاءالله نو بیا به نور ښکلي ځایونو ته ځو، ستاسو سره به هم ګپ لګو، ستاسو ته به هم ښیو او په خپله به هم ګورو. او نننی بلاګ چې دی نننی بلاګ هغه دومره و، بس دغه بلاګ و. انشاءالله سبانې بلاګ چې دی هغه به بیا سبا کوو. نو اوس راکړه اجازت د سباني بلاګه پورې. امید دی چې نننی بلاګ به ستاسو خوښ شوی. که چېرې خوښ شوی نو لایک کمنټس او سبسکرایب ضرور وکړئ. او ما له راکړه اجازت او د خپل ځان خیال ساتئ، خپل چاپېریال خیال ساتئ. د لوی الله په امان.